څومره چې په ژوند کې د ناکامۍ احساس کوې هغومره په کتاب باندې منګولې ټینګې کړه او کتاب ولوله. څومره چې حتی تر نورو ځان کم احساسوې تر نورو زیات کتابونه ولوله. سلامونه او نیکې هیلې. الله وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسیږئ. ممکن بعضې کسانو ته دا سوال پیدا شي چې زه ولې زیات تمرکز د کتاب په لوستلو او په مطالعه باندې کوم. دا هغه څه دي چې په حقیقت کې ما د مطالعې او د کتاب د لوستلو ګټې په خپل ژوند کې په ډیر مثبت شکل باندې لیدلې دي. په همدې خاطر باندې زیاتر تمرکز په دې باندې کوم چې ځوانان د کتاب لوستلو او مطالعې ته مخه کړي، ځکه چې زه په دې ټولنه کې ژوند کوم او دا چې تر دې مهاله پورې مې زیاتره د ښوونځیو زده کوونکو او ځوانانو ته سیمینارونه ورکړي دي او هغه کسان چې زما په سیمینارونو کې ګډون کړی و یعنې تقریبا په لسګونو زره ته یې تعداد رسیږي. نو د دوی هغه ذهنیت، د دوی هغه اړتیاوې او هر څه ماته معلوم شوي دي. په همدې خاطر باندې ډېر هغه کسان چې په ژوند کې بې هدفه حرکت لري او دوی په ژوند کې ناامیده وي، ناهیلې وي، د هغې دپاره زه زیات تمرکز په دې لرم چې دوی د کتاب لوستلو ته مخه کړي. زما هدف دا وي چې دوی په عملي شکل باندې زما یا هم په نورو د کتاب د لوستلو او د مطالعې په برنامو کې ګډون وکړي، تر څو هغه څه چې په کتابونو کې پټ دي دوی ته برملا شي، دوی ته ښکاره شي او بالاخره دوی په خپل ژوند کې وکاروي، د هغې څخه ګټه واخلي او ژوند یې په رښتونې معنا باندې کامیابۍ ته ورسیږي. د کتاب لوستل که نور هیڅ ګټه ونه لري، د انسان د حافظې دپاره بهترین ورزش دی چې د انسان حافظه پې باندې قوي کیږي. د دې ترڅنګ د انسان تشویش او استرس هم د منځه وړي. نو دا هغه ګټې دي چې د زرګونو ګټو څخه یو دوې ګټې بللی شو. په دې هیله چې ځوانان دغه پیغام درک کړلی شي او د کتاب لوستلو ته په پوره دقت سره پام وکړي. په لنډو ټکو کې وایم، څومره چې په ژوند کې د ناکامۍ احساس کوې هغومره په کتاب باندې منګولې ټینګې کړه او کتاب ولوله. څومره چې حتی تر نورو ځان کم احساسوې تر نورو زیات کتابونه ولوله. څومره چې په ژوند کې د استرس احساس کوې هغومره په کتاب باندې منګولې ټینګې کړه. کتاب یوازینی شی دی چې د یو ښه دوست په توګه باندې تا ته کولی شي چې په پوره حوصله سره پوره او بشپړه لارښوونه وکړي. کامیاب اوسئ.